ډېره زیاته مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ راځو خپل معیارونو ته. پرون موږ په دوه معیارونو باندې بحث کړو چې اول معیار او دوهم وکنه. اول ماموریت او استراتیژي ده او دوهم ټولنه کې ونډه ده. صحیح. فقط یو نفر دوه نفر راته وایي چې پرون معیارون دوه مهم دي چې دی اول او دویم څه شی مزه کړ. اول معیار مجموع څه شی باندې بحث کوي، دویم څه شی بحث کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه همکاران، معیار اول در مورد برنامه‌ها و پلان‌های مؤسسه بود. استراتژیک، دیدگاه و ماموریت، اهداف و ارزش‌های یک مؤسسه بود. و معیار دوم در مورد نقش مؤسسه در انکشاف جامعه. صحیح. مواردی که بل گهی سے تاسو اخیستنه وکړه پرون. هیئت چې راشي ته به دوسیه کې څه چې ورته دی په دوه معیار دوسیه کې یو مستندات راته ووایه. مثال معاون صاحب اوس مونږ شاکر سیلوسي او بالکل نو ما باندې فیسبوک له سبې نه وایي داسې رایو چې ټول سړی کولی شي چې اشتراک وکړي. د پوهنتون نه که څوک علاقمند کېدای شي په سیمینار کې اشتراک وکړي، همدغه مونږ یو سند په شکل هغوی ته ښودلی شو. او ډېره مننه، ډېره مننه. الفاظ صاحب انشاءالله خو پرون یو شی دغه کړه پرون کې پیروز خو یک چیز گرفتی. ها صحیح. راځو نن درې معیار ته. مونږ نن یو څو معیارونه باندې بحث کوو. سبا برنامه لرو، بل سبا لکه سه شنبه پروګرام ختموو او سرټیفیکټونه ویشو. صحیح ده. ته یو ورځ ډېر بحث کوو نو کېدای شي بوشي. خاطر معیار چې ده حکومتداري رهبري او اداره ده. صحیح شو. په دې کې چې دی تشکیلاتي چارت موږ لرو. تشکیلاتي چارت نه یو هدف دار چې موږ چارت ولرو، بل هدف دار چې دغه تشکیلات ولرو. صحیح ده. ازنه چې موږ لیکلي رئیس پوهنتون موږ رئیس پوهنتون نه لرو، یا مثلا معاون علمي او په تشکیل کې معاون علمي نه لرو. صحیح ده. نو فرضاً موږ دلته ویلي چې دغه تشکیلاتي چارت چې د پوهنتون یا د مؤسسې برنامو اهداف برابر به جوړ شوی. یو مثال در کوم. فرضاً موږ یو شاخص په استراتیژیک پلان کې څه شی او تحقیقات موږ که تحقیقات کوو موږ باید تحقیقاتي امیر ولرو. حتی که ستاسو په یاد وي سروري صاحب په یاد وي کوم ملګري چې ته وو جمهوریت کې موږ تحقیقاتي معاون هم درلوده. صحیح. تحقیقاتي معاون دا تشکیل کې مو د تحقیقاتو لپاره موږ معاون درلودو. دلته هدف دا دی چې د خپلې برنامې د تطبیقولو لپاره استراتیژي پلان دی موږ باید ساختار ولرو. صحیح. تشکیلاتي چارت ولرو، تشکیل خلک ولرو. اوس دلته دغه اسناد نشر او ارسال ساختار تشکیلاتی باوجدهای مربوطه موسسه تحصیلی علی. صحیح. دا څوک ډېر ناس یې کولی شو موږ شریک هم کوو، یعنې موږ وزارت هم غواړي، وزارت هیئت هم غواړي. اکثره وخت د هیئت چې راشي موږ ته وایي کاپي کې راته دا ورته ورکوو چې موږ په دغه کې تشکیل کې څه شی لرو. اسناد پلان تایید شده منابع بشري مؤسسه جناب معزز مقدر مکرم رومل صاحب خو نشته دغه دې پورې هغه پورې مربوطېږي. زموږ د منابع بشري تایید شوی پلان ولرو. صحیح ده. له بده مرغه زموږ د منابع بشري برخه لږه کمزورې ده که نه، او دا اکثره پولدرو کې کمزوري، ځکه خصوصي پوهنتونونو کې معلومه خبره ده یو استاد یو سمستر وي بل سمستر نه وي، یعنې هغه استاد مسؤلیت نه استاد مسؤلیت احساس کوي او نه اداره که نه. نو په دې خاطر باندې هغه منظم اسناد دوسیه او دا شیان ډېر منظم نه وي. گزارش تقرر استخدام انفکاک از امریت منابع بشري مؤسسه تحصیلي. موږ د تقرر او انفکاک کمیټه لرو چې هر سمستر په پای کې او شروع کې غونډه کوي، میسنجي کوي، کوم استادان نوي ګمارو لري کوي. دې راپور باید موجود وي، گزارش موجود وي. فرضاً چې سمستر کې موږ څو استادان نوي مقرر کړي دي او څو منفک شوي دي، څو استعفا کړي، هدف دغه شی دی. صحیح ده. یو بل مهم دی رهبرۍ کې چې موږ د اساسنامه باید ولرو. پوهنتون اساسنامه موږ اساسنامه لرو. زه نه پوهېږم چې دغه تېر سمستر کې خو تایید شوې نه وه، دا به د وزارت تایید شوي. صحیح ده. اساسنامه د پوهنتون ډېره مهمه ده. بل پلان کاری سالانه تمام ادارات مطابق شرح وظایف تعریف شده در اساسنامه رئیس مؤسسه تحصیلی و مطابقا بلاحه وظایف. ګوره دلته د معاون علمي څخه واخله تر مدیر پورې ټول باید کاري پلان ولري. ټول یې راوړي تر اخره پورې ډپارټمنټه پورې. صحیح شو. معاون علمي دی، معاون محصلان دی، معاون اداري دی، رئیس مؤسسې دی، رئیس پوهنځی دی او امیرین دي.
یعنې دغه لوړ کسان چې دي فرضاً معلولین دي پوهنځیو رئیسان دي دوی باید شورای علمي ته خپل راپور وړاندې کړي. ستاسو بیا دې موږ شورای علمي کې پوښتنه کوو که نه فلاني پوهنځي څه شی کړي فلاني څه کړي فلاني څه کړي سم دی شفاهي راپور وړاندې کوي ولې په لیکلي ډول یې استوي. دغه راز پوهنځي باید د خپلو آمرینو څخه د پوهنځي په شورا کې څه وغواړي راپور وغواړي او دې راپور لیکلې بڼه پرنټ بڼه باید موږ سره په دوسیه کې پرته وي. موجودات و فعال بودن واحدهای اداري مؤسسه تحصیلاتي عالیه دا کوم واحدونه کوم ادارې چې موږ لرو دا ټولې فعال دي. فرضاً اوس موږ تحقیقات مرکز فعال نه دی صحیح شو TDC مرکز موږ فعال نه دی خو لرو یې یعنې د دې هدف دا دی چې دغه شیان ټول باید څه شي وي فعال وي. نظارت از حاضري کارمندان مؤسسه د دې نه د یو نظارت موجود وي هلته هغه د حاضري مسؤل څوک وي یو ملاحظه شود موجود وي که نه راپور مشتنه موجود وي چې چا څونه غیر حاضري کړې ده مثلا په دې کې حتی د معاشاتو راپور کتل کېږي صحیح ده هغه شی موجود وي. د مؤسسې په سطحه ټولې کمیټې باید فعاله وي صحیح ده او کمیټې داسې یو دغه لري چې دغه ځینې کمیټې خو مهمې دي دا خو باید وي فرضاً ستراتیژیک پلان کمیټه ده تضمیني کیفیت ده کریکولم ده تحقیقات دي نظم ډیسپلین ده ځینې بیا اړتیا ته په کتو سره هر کال رامنځته کېږي او ځینې منځ فرضاً موږ تېر کال دغه د مالیې او تدارکاتي کمیټه نه لرله صحیح شو دا مدغم کړې وه وجه دا و چې فعالیت یې نه و یا مثلا د فرهنګي او معنوي ارزښتونو کمیټه موږ نوې جوړه کړې تېر کال یعنې دغه هر کال هغه نیاز ته په کتو سره نوې جوړېږي. کمیټې هم باید د مؤسسې په سطحه وي هم د پوهنځي په سطحه او په درېیمه مرحله کې ډپارټمنټ په سطحه غواړي صحیح ده. ډپارټمنټ په سطحه بیا مشخص 5 کمیټې غواړي لکه کریکولم شو تضمیني کیفیت شو پلان ستراتیژیک نظم ډیسپلین شو. د ټولو کمیټو دغه موږ په دوسیه کې لرو عملیاتي پلانونه باید موجود وي راپورونه باید موجود وي روبواره هره کمیټه چې پرېکړه کېږي دغه پرېکړه باید څه شي شریکه شي یعنې یوازې دا ابلاغیت ورته وي دا شریکه شي. مستندات عکسونه باید وي د هرې میاشتې یعنې تقسیم اوقات مطابق تقسیم اوقات باید وي یعنې د کمیټو دغه پرېکړه باید معلومې شوي چې د تاثیر لرلی تاثیر دغه لپاره وي. خبل شورای علمي ده چې شورای علمي باید په دغه کې موجود وي په موسسه کې تاسو په جریان خبره چې شورای علمي تقسیم اوقات دی مستندات دي راپور دی حاضري ده دغه شیان هم باید پوهنځي کې وي هم موسسه کې وي هم په ډپارټمنټ کې وي او د شورای علمي پرېکړو شریکول. موارد مربوط به اصول اخلاقی صحیح شو مکافات و مجازات اعضای کادر علمی و محصلان از سوی مؤسسه دا ډیره مهمه ده صحیح شو. مجازات اکثر کېږي په خصوصي ادارو کې مکافات ډېر نه وي که نه مکافات ډېر نه وي که نه سروري صاحب مجازات ډېر وي کسر معاشي او کسر معاشي خو ولې که یوه میاشت سروري صاحب اضافه کار وکړي بیا اضافه معاش نه ورکوي امتیازي معاش نه ورکوي که نه. ښه بل بسند اصول اخلاق اکاډمیک د اکاډمیک پالیسی دا خروسه درازو دغه د نظم ډیسپلین پالیسی دا د نظم ډیسپلین د شکایتو ثبتېدو طرز العمل دی یعنې دا ټول باید موږ په عام په دهلیزونو کې هم د بروشر د لارې هم د واتساپ ګروپونو د لارې هم محصلان په دې باندې اګاوي هم استادان اګاوي صحیح ځکه په دې کې حتی دا موضوع دونه مهمه ده حتی کله کله یو څوک عارض شي استاد محصل دا خپل لوګو کا ته پړاو لري کنه چې دا دوی شکایت برسي کیږي که بیا هم یعنې اخره کې دواړو لوري قناعت مهم دی شاکی او چا شکایت کړي دواړه قناعت کوي که احیانا دلته موضوع حل نه شو بیا کولی شي بیروني حکومتي ادارو ته مراجعه وکړي. د فساد اداري سره د مبارزې پلان مهم دی دا باید موجود وي صحیح ده. شکایت صندوق مهم دی چې دا موږ لرو کله بده مرغه څوک شکایتونه نه کوي دا په دې معنی چې موږ ډېر څه خلک صحیح شکایتونه پکې نشته. مخکې مو ویل چې شکایت رسېدو میکانیزم دی او دا باید نشر شوي وي. हो तो बार होगा तो एक दो से बार खुदा शो कस एज का शिकायत नहीं करो اصلا اعتماد نداره ها یک شعبه یک صندوق شکایت داشتیم بعد از 6 ماه باز کردیم داخلش پر از پان بود یک شکایت هم نبود فقط پان پر کردیم خودش شکایت است شکایت نه نشد خا
راځو څلورم معیار ته صحیح شو. معیار چهارم دا خو په خصوصي پوهنتونونو کې دغه مالي چې برخه چې ډېر په پوځي پورې او ډپارټمنټو پورې نه مربوطېږي. دغه یو مستقل پلان جوړېږي د معاونیت ادارې لوري نیاز سنجي کېږي د پوهنځیو نه چې تاسې مثلا څه کله څومره نیاز لرئ که نه په کومو برخو کې ټولې برخې ورته دوی لیکي. تحقیقات دي مثلا ورکشاپونه دي او معاشات دي ټول هغه شی پوهنځي د ډپارټمنټونو نیاز سنجي کوي. دا بیا دوی توحیدوي او دغه ته ورکوي معاونیت ادارې ته. معاونیت ادارې او جامع پلان جوړوي بیا د ټول سره شریکوي. صحیح ده. دلته لیکلي جمهوری پیشنهادهای هر پوهنځی در تدوین پلان مالی جمهوری پیشنهادهای امیرین واحدهای مربوطه او بل موجودیت پلان مالی 5 ساله در مطابقت با پلان استراتیژیک موجوده. صحیح ده. دا ډیره مهمه ده. زموږ مالی پلان باید استراتیژیک پلان سره تطابق ولري. ګورئ وایي ستاسو مالی پلان چې دی د استراتیژیک پلان سره باید مطابقت ولري. هدف دا دی که استراتیژیک پلان کې موږ د 1403 کې کم ورکشاپونه اچولي کم تحقیقات اچولي او مثلا فرض مثال 10 میلیون افغانۍ مصرف یې راځي. صحیح ده. دا باید موږ مالي پلان کې موږ 10 میلیون افغانۍ ولرو یا موږ مثلا بودیجه ولرو. دغه ته تطابق وي. صحیح ده. داسې نه چې موږ استراتیژیک پلان ډېر لوړ وي او بودیجه ورته نه لرو نو موږ د خپل پلان تطبیق کې پاتې راځو. بل دغه مالي پلان چې دی دا باید دغه کې تایید شوی وي شورا علمي کې. بل مدیریت مالی دی چې موږ باید فعال مالي مدیریت ولرو. دغه موارد باید وي. صحیح ده. موجودات بودجه سالانه کسوی مراجع زیسیلا تایید شده باشد و مطابقت آن با پلان عملیاتی. صحیح ده. زیسیلا څه معنی؟ صاحب صلاحیت. ارائه بودجه سالانه در جلسه شورای علمی توسط معاون مالی اداری. دا باید شورای علمی ته وړاندې شي. صحیح. روبوار گزارشونه دي مالی او تدارکاتي کمیټه ده چې موږ یې لرو. دغه باید وي. دا کمیټه تفتیش هم کې داخلي. صحیح ده. ټول دغه هم دا کوي. دا کمیټه ټول هغه موارد پرونو ویل چې کمیټه لري باید ولري. پلان عملیاتي دی جلساتو کتاب دی او دغه دی پریکړې او شی دي. دا هم یو عکس د کمیټې چې موږ یې لرو. سیستم مالی دا ډېر زیات مهم دی. صحیح ده. سیستم مالی چې په دې کې مثلا موږ داسې یو سیستم ولرو چې جواب وایي. دغه اکسل او مثلا قلم باندې او کمپیوټر باندې دا شیان هیئت نه مني. صحیح شو. سیستم ولرو چې هغه ټول شیان پکې وضاحت ورکول شي. ډیټابیس ته مثلا MIS ته چې دا سیستم دی. او بل یو شی هیئت غواړي چې د نقدو پیسو د ساتلو میکانیزم. نقد پیسې څنګه وساتل شي پوهنتون کې؟ ستاسې فکر؟ خیر او خو افغانستان دی که نه کېدای چې بانک ډېر دغه ونه لرو. نقد پیسې څنګه وساتو؟ ما در پوهنتونا که هست استادای حقوق بهتر میدونن مطابق قانون باید 3 تا صورت حساب مالی اجباری داشته باشن. یکیش صورت جریان نقدی است. بالکل. پولی که از مؤسسه خارج میشه و پولی که از مؤسسه وارد میشه و ثبت میشه. یک صورت حساب مالی است. بل او دې لپاره ما مخکې ویل چې موږ اول میکانیزم باید ولرو. نقد پیسې ماته راځي پوهنتون شته چې اوله کاته لکه 1 میلیون افغانۍ په ورځ عاید لري. صحیح ده. دا څنګه وساتل شي؟ دې لپاره باید میکانیزم ولرو. سیو ولرو. تجربه ورته موږ وایو. دا باید خوندي وي. 3 ادارې دي په پوهنتون کې. 3 ادارې مالی مدیریت محصلانو معاونیت یا مدیریت شی لري او IT. دا باید داسې وي چې د محصل داخل نشي. دې لپاره باید یو کلکین جوړ شي لکه بانک کې دا کلکین راکور کوو کاسناد ورکوو. ځکه دا درې واړه ډېر خطرناک ادارې دي او کېدای شي ډېر عادي دغه باندې خراب شي. دا باید بند وي. او کلکین نه راغلی مالی IT او محصلان دغه 3 ادارې دي. او ښه بل حساب دهي ډېره مهمه ده چې دې کې خصوصي پوهنتونونه ډېر مشکلات لري. زه فکر کوم دغه 3 ډوله تفتیش کېږي چې یو داخلي تفتیش کېږي چې دا کمیټه کوي. بل تفتیش چې مصروفیت نه یا د وزارت نه یو څوک راځي تفتیش کوي. دریم تفتیش بیا د بهر نه یو څوک راځي مصارف ټول پوهنتون په غاړه اخلي. هغه ستا د ټول پوهنتون عواید او مصارف سنجوي او د یو میدان او بس یو قانع کوونکی. دغه 3 وړه تفتیش په 3 مرحله کې مهم دي. صحیح ده. هغه د بهرنیو هیوادونو یا مثلا څوک راولي هغه ډېر مصرف لري. تیری ټیکټ به هم پکې هغه مثلا 15,000 ډالر غواړي که نه خپل یو مسلکي ټیم غواړي. دا مهم دي. ښه 5م معیار چې دی برنامې دي. صحیح شو. برنامه های اکاډمیک
و نیازمندی های برنامه څه شی ده؟ ډپارټمنټ ځای شو. هر ډپارټمنټ برنامه ده. هر ډپارټمنټ څه وي؟ برنامه وي. د دې لپاره موږ دغه دې معیار ته بحث کړو چې کریکولم مهم دی. برنامې لپاره کریکولم مهم دی او نور شیان هم دي. کریکولم لپاره باید موږ څه ولرو؟ کمیټه ولرو. صحیح ده؟ فعاله کمیټه د کریکولم ولرو چې موږ یې لرو. ټول هغه موارد چې یوه کمیټه لري باید د کریکولم کمیټه هم ولري. اسناد و شواهد موجوده در سند پالیسی برای تمامی برنامه‌های علمی جنسیت تحصیلی فرضاً نصاب درسی ده، فیزیکی منابع دي، صحیح شو، انسانی منابع دي. هم مثلا موږ دفترونه ولرو، هم کریکولم ولرو، هم ورته استادان ولرو، اداري کارمندان ولرو، هر ډپارټمنټ ته. صحیح ده؟ او پالیسی ده مثلا د هر مضمون مطابق دا باید ولرو. هر برنامه هغه کوم شیان چې ورته ضرورت وي. ګورل ته دغه جوازونه مهم دي. ډپارټمنټونو پوهنځي جوازونه، فیزیکی منابع دي، استادانو موجوده دي او کورس پالیسي شواهد دي. ښه، بل نظارت سالانه لرو او مرور دوره‌ای لرو. د دوی مابین فرق څه دی؟ فرق مابین نظارت سالانه او مرور دوره‌ای. غهی صاحب تاسو خو تیر کال ورکشاپ کې وایي کېدل څه ویل شي کنه؟ تاسو استاد جلال دواړه وایي. استاد جلال نظارت سالانه مهم څه زما کال د کال په اخره کې موږ نظارت کوو. بالکل. صرف د کال په اخره. مروري دورې دا تقریبا په 3 کال کې ځل کې کوو. او نو موږ داسې پرسشتامې توضیح کوو او مسؤلین چې مقرر شوي یا مسؤلین چې وظیفې لري هغوی ته پرسشتامې ورکوو. همداسې برحاله مسؤلینو ته د هغوی نظریات ټول راټولوو چې موږ پوه شو چې دغه ډپارټمنټ ته ضرورت شته یا نشته دی. بالکل. یا څومره په مارکېټ کې اوس دغه ډپارټمنټ ځای لري یا نه لري. بالکل دقیق خبره ده. نظارت سالانه لکه لرونه چې معلومیږي پښتو کې ته موږ د څار کلنې راپور وایو. ښه، دا د هر کال په اخر کې اول ډپارټمنټ جوړوي. ډپارټمنټونه بیا پوهنځي ته کله توحیدېږي، بیا تجنیکي کمیټې ته راځي، موږ یې توحیدوو، بیا یې وزارت ته استوو. صحیح ده؟ په دې کې دا خپل پروسیجر لري. مثلا پلان لري او هغه ارزیابیانې پکې شریکېږي. موږ چې کوم ورکشاپونه او پروګرامونه جوړ کړي هغه شریکېږي. فیزیکي منابع، انساني منابع دغه ټول پکې ذکر کېږي. صحیح ده؟ یو مرور دوره‌ای دی چې مرور دوره‌ای یا د علمي برنامو بیا کتنه ورته وایي. دا 3 کاله یا 15 کاله کې یو ځل کېږي. یعنې هره برنامه، هر ډپارټمنټ 15 کاله کې یو ځل باید بیا کتنه پې وشي. صحیح شو؟ مرور پې وشي. دا د دې لپاره کېږي چې دغه برنامه په ټولنه کې مارکېټ لري که نه لري. فرضاً دغه د نوي حکومت راتلو سره د اقتصاد او د حقوقو پوهنځي دغه تر ډېره پورې مارکېټ کمرنګه شوی دی که نه؟ دې معنی باید بیا کتنه وشي. دې دپاره لکه څنګه چې غهي صاحب ویل مختلفې پرسشنامې جوړېږي، فارغ محصلین دستول کېږي، برحاله محصلین، سکتوري ادارې. صحیح شو؟ دا بیا کله چې ټول تحلیل شي یو راپور جوړېږي، اخره کې وضعیت معلومېږي چې ستا برنامه په ټولنه کې ضرورت لري که نه لري. اخره کې 4 اپشنه انتخابېږي. صحیح شو؟ یا برنامه کې د مارکېټ وضعیت یې ښه و، ادامه به ورکړي، کانکور امتحان به اخلي او محصلین به جذبوي. لکه دې کې جذب دغه معلومېږي. دویم مثلا وزارت نه غوښتنه کوي چې زما دغه برنامې مارکېټ ښه نه دی، زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله ځنډ ورکوم. صحیح شو؟ څه ورته وایي؟ تعلیق ورته وایي. درې کې تعلیق کوم وایي. بیا ته حق نه لرې چې کانکور واخلې. دغه کوم وخت تا ټاکلی دی بیا جذب نه شي کولی. صحیح شو؟ درېیمه اداره چې مدغمې استادان یې پیغام چې 80% مضامین د بل ډپارټمنټ سره تطابق ولري او استادان کولی شي ډپارټمنټ ته واړوي. پی ډي سي کې دې ګټه اخیستلی شي، تحقیقاتو کې دې اخیستلی شي. او اخري اپشن دا دی چې مطلق یې لغوه کړي، برنامه مطلق لغوه کړي. فرضاً اوس په ټولو پوهنتونونو کې تقریبا د افغانستان د انجینرۍ مارکېټ ختم دی. انجینري څوک اوس جذب نه لري. حتی داسې پوهنتونونه مایل دي چې مفت یې جذب کړه محصلین دغه برنامه وساتي. صحیح؟ مارکېټ ختم دی. ښه، دا خو باید پې وکړو. بل دغه پیداګوژي ده چې په دې کې استادانو ته یو خوا موږ ارزیابیانې لرو که نه، 3 ډوله ارزیابیانې دي چې د خودي ارزیابي دی او د ډپارټمنټ په وسیله ده او د تضمین کیفیت کمیټې لوی ده. بل دې کې مهمه دا ده چې استاد باید د تدریس د میتود ورکشاپونه اخیستي په ځانګړي ډول دلته OBE او HCL ویلی دی. دا په افغانستان کې ډېر کم استادان دي چې دا ورکشاپونه اخیستي دي. دا نه پوهېږم په ټول افغانستان کې 10 نفر دي که 15 نفر دي
چې دا ټرین ورکوي دوی مالیزیا ته تللي ول د ټرین شوي دولتي پوهنتون استادان دي او هغه اوس کولی شي چې مختلفو زونونو کې دي زون کې کولی شي دا پروګرامونه دایر کړي خصوصي پوهنتونو سره توافق کوي هوکړه کوي د هغه له مخې ورځي په 15 ورځې بیا د هر استاد نه ورځ باندې 1000 افغانۍ اخلي صحیح ښه بل دغه د کورس پالیسیانې دي چې کورس پالیسیانې ارزیابي کېږي په دې کورس پالیسیانو کې یو شی مهم دی چې محصلین نظریات باید واورېدل شي ښه محصلین نظریات واورېدل شي ځکه موږ چې تدریس کوو کورس پالیسي جوړو کورس پالیسي درسي پلان دی که نه یو ډول تطبیقي پلان دی دا نو محصلین نظریات کې واخیستل شي بل دغه د ازموینو کمیټې فعالیت دی چې دا هم باید د موسسې په سطحه فعاله وي هم د پوهنځي په سطحه صحیح ده موږ پوهنځي کو فکر کوم لرو که نه لرو نه لرو او ټول هغه مستندات چې کمیټې ولري ازموینو کمیټې هم باید ولري صحیح ده دا ګوره فرعي کمیټې هم شته په سطحې پوهنځي ها د امتحاناتو طرزالعمل تطبیق دی دغه طرزالعمل نه باید استادان خبر وي محصلین خبر وي صحیح شو چې څنګه امتحان دی ګوره اکثره استادان چې دغه طرزالعمل نه خبره وي په دې نه پوهېږي چې مثلا پارچې څه وخت قتل کېږي څه وخت امتحان واخلم کله سپارل کېږي شوقې څنګه قتل کېږي صحیح شو او د امتحان اسناد او شواهد دي چې په دې کې شوقې قتل کېږي او تقسیم کاغذونه قتل کېږي دغه شیان دي ښه بل آموزش الکترونیک دی ای لرنینګ صحیح شو سیمپونو کې پروجیکټور باید ولرو کمپیوټر ډبې ولرو انټرنیټ لاسرسی باید ولرو کورس پالیسۍ کې بیا د دې یادونه شوي صحیح شو چې زه پروجیکټور نه استفاده کوم مثلا دې نه استفاده کوم دغه شیان یادونه شوي ښه بل په دغه کې موږ باید فعاله سیستم ولرو فرضاً ډیټابیس دی صحیح برېښنایي کمیټه ده دغه شیان باید ولرو ول داخله کې ذکر کړي دي اسناد او شواهد موجوده فعال بودنې کمیټې آموزش الکترونیک چې هغه ټول شیان باید ولري لایحه وظایف دی پلان عملیاتي دی او نور شیان دي ښه مشارکت جمعي دی په دې کې موږ سروري صاحب توافقنامې یا هوکړه لیکونه داخل په افغانستان کې او بهر باید ولرو خصوصي او دولتي ادارو سره نهادونو سره سکتوري ادارو سره صحیح دا ډېر مهم دی ما تاسو ته دویم معیار کې ویل چې د پوهنتون مهم مسؤلیت دا دی چې ټولنه کې بهر کار وکړي صحیح بیرون کار وکړي داخل خرڅ وکړي بیرون کار وکړي بیرون کار لپاره ته مجبور یې چې هوکړه لیک ولري صحیح ده که ته وزارت سره کار کوې هوکړه لیک باید ولري موږ د اکاډمۍ سره کار کوو هوکړه لیک ورسره لرو سکتوري ادارو سره ولرو په دې کې بیا د ارتقاء ظرفیت لپاره برنامې دي فرضاً موږ دغه څه یو ماده ایښې ده اکاډمي علوم سره چې تاسو به زموږ استادانو ته تحقیقاتو برخه کې ورکشاپونه دایروي ځکه د هغوی کار تحقیقات دي دوی راځي موږ ته یا دلته یا هلته ورکشاپ دایروي دا خپله څه شی ده ظرفیت لوړونه ده صحیح ده ښه ګډ تحقیقات دي په شریک یې کوو فرضاً موږ که احیانا طب پوهنځی لرو موږ او عامې روغتیا وزارت ګډ تحقیق کوو فرضاً قضا ډپارټمنټ او عدلي وزارت جنایي جرمونو په اړه تحقیق کوي صحیح ده آنلاین کنفرانسونه بهرنیو هیوادونو سره دغه کوو بورسي دي استادان لیږو موږ د دغه سره هوکړه لیک لرو جامع المصطفی سره هغوی ویلي چې تاسو استادان موږ کولی شو ایران ته واستو دغه ټول څه دی مشارکت جمعي دي ښه شپږم معیار تحقیق دی تحقیق دپاره یو اشاره داره چې موږ تحقیقاتو مرکز باید ولرو بل تحقیقاتو فعاله کمیټه ولرو صحیح ده کارونه باید ټول وي او ټول هغه موارد چې یوه کمیټۍ لري دا کمیټۍ هم باید ولري ښه دغه موارد موږ ډېر یاد کړه یو نفر راته وویل چې کمیټه باید کم موارد ولري ځکه دا کمیټې ډېر تکراري راغلي ده مجددي صاحب ته راته ووایه په دې کې برخه نه اخلي بسم الله الرحمن الرحیم کمیټه کې یو د کتاب ثبت جلسات لرو پلان عملیاتي کمیټې د پلان عملیاتي صحیح او وروسته چې کوم اجلاسونه کېږي د هغې لپاره اجنډا حاضري کمیټې غړي د کمیټې غړي او هغه په همدغه کې راځي په اجلاسونو کې راځي او نور عکسونه ولرو حاضري په کوم ځای کې دا شو حاضري لایحې وظایف دا خو ټول په همغه کتاب کې راځي دا خو جزئیات دي ټولو مهم شی دا چې فیصلې باید شریکې شوي یعنې هر کله چې کمیټې خبر راځي ستاسو به دغه مستندات فکر ته اتومات راځي ښه ګورې دلته ویلي دي اسناد و شواهد نشر مقالات علمي و استادان در مجله‌های علمی داخلی او هم بین المللی صحیح شو
موږ یوازې فکر کوم یو کمیټ څنګه مقاله لرو بیرونی نو چې د خلکو مالی ملاتړ وکړو نور هم دغه کوو نشر وصحیح شو. ښه تحقیقاتو پالیسي باید ولرو چې دغه پالیسي شته د منګې لرو او علمي مجله باید ولرو. صحیح ده. موجوده د فعالبودنې کمیټه ښه مهندس صاحب په دې برخه کې اوس څوک کار کوي د علمي مجله چې ته وایې علمي مجله موږ څه کال کار شروع کوو څوک شروع شوی نه دغه شیانه مخکې جوړ کړي دي پالیسیانې دي او مستندات هم کړي دي دا بیا کسان غواړي ښه دا تقریبا 10-12 نفر غواړي چې پوهان استادان به راولي هسې قرارداد کې مثلا موږ او تاسې دغې کار نشو کولی هغه استادان چې لوړې رتبې لري که نه نو دغه جمهوریت په اخره کې موږ دغه استادانو ته نیولي وو معاش هم ورکوو دی مثلا په ټول مجله چاپي کې 2-3 ځل راځي غونډه کوي جلسه کوي بیا مقالې ګوري او نشریږي بیا پاتې شو خو پالیسیانې او طرز العمل او ورڅې لرو نو دې لپاره جواز اخیستل کېږي موږ جواز تر اوسه نه دی اخیستی د وزارت نه نو کار غواړي ده. ښه ګورئ دلته ګوره دلته ویلي دي حتی د پوهنځي په سطحه چې کمیټه د هغه مسؤل هم باید دکتور استاد وي دکتور استاد وي دکتور عام استاد مثلا چې تحصیلي کچې کم وي هغه نشي کېدلی. ها بل دغه بودیجه ورته مهمه ده چې ډېر لږ موږ راغلي دي بودیجه را صحیح شو بودیجه باید موږ ولرو لکه پرون چې استاد زلال ویلي چې تحصیل لپاره بودیجه نه نو امکان نه لري بودیجه دغه شي کورسونه دي موږ باید کورسونه ونیسو صحیح شو تحقیقاتو په اړه استادانو ته ښه معیار یې اووم استادان او کارمندان زه فکر کوم تر ټولو ډېر نمرې لکه چې همدا معیار لري نه پوهېږم اویا نمرې لري څو نمرې لري صحیح ده استادان او کارمندان. وی اسناد و شواهد نسبت محصول بر استاد یو پر 5 موږ به څو لرو تقریبا یو پر 10 به لرو یو پر 15 دې کې موږ ډېرې ښې نمرې اخیستې ښه موږ استادان او کارمندان ډېر دي محصلین مو کم دي. ښه بل هغه د مضامینو مشاهده ده چې دا تقسیماتونه کتل کېږي ګوره وایي حد اقل 4 مضمون مشابه یا غیر مشابه. صحیح ده. اسناد و شواهد تقرر اعضای قدر علمي صحیح شو سره څه ډول مقرر شوی دی هغه د تحصیلات عالی قانون چې دی هغه پر اساس دې برخه کې بیا معیار نمرش نظر بسیار پایین است پلاس دا پیر خوب ډېره لوړه ده پوهنتونها کمترین توجه را به استاد کارمند میشه از این جهت خو تا د ما مخکې وویل دلته دوه مشکله دي یو پوهنتون هم دا ډاډ نشي ترلاسه کولی چې دا استاد ما سره 15 کاله راسره وي او نه کارمند دغه ډاډ ترلاسه کولی شي زه به سبا پورې پاتې شم. صحیح ده مشکل هم دغه ښه ارتقاء ظرفیت یو کمی پلان دی او کیفي دی صحیح شو دا دواړه باید ولرو دلته مثلا څومره جذب کړي دي او څومره ورکشاپونو ته نیول شوي دي دې کې حتی دغه هم راځي صحیح شو دکتورات هم استولي ماسټرۍ ته هم استولي دي نور ادارو ته معرفي کړي دي ښه دا بېرته هغه نور موضوع پسې ورګوتېږي. ښه ظرفیت اداري معاون صاحب اداري نشته وایي د شپېتو محصلو سره باید یو کارمند وي. صحیح ده. اسناد شواهد نسبت محصل بر کارمند یو پر خو د دې یو هدف دا دی چې موږ پوهنځیو کې باید اداري کارکوونکي ولرو اوس موږ نه لرو پوهنځیو کې شته اداري کارکوونکي نه لرو دا ټول قدري بستونه دي ښه رئیس پوهنځی قدري بست دی ډپارټمنټ د امریت قدري بست دی که څه هم په خصوصي ادارو کې اداري استفاده کېږي دا قدري بستونه دي اداري کارمند هغه ته وایي چې قدر کې نه راغلي که نه استاد نه وي فقط اداري کار وکړي ښه لکه تدریسي مدیر صحیح شته اوس اداري کارمند ښه د خدماتي کارکوونکو دپاره ارتقاء ظرفیت پلان باید ولرو د اداري کارکوونکو دپاره صحیح شو معاون صاحب اداري ابروز یو دغه وړاندې کړی و تشریفاتي سیمینار ښه پروسه استخدام دا هم ډېره مهمه ده منابع بشري امریت موجودیت دی په پوهنتون کې مدیریت مهم دی بل دا چې دغه د هر سمستر او یا حد اقل هر کال نیسنجي کېږي نیسنجي په دې کېږي چې هر کال محصل کمیږي او زیاتېږي صحیح ده دې لپاره باید د نیسنجي پلان دوی ولري منابع بشري چې څومره کارمندانو ته نیاز دی یا څومره کارمندان باندې اضافه شوي دي چې مثلا بل ځای کې استفاده وشي منابع بشري خو موږ نه لرو ضروري مدیریت لرو په دې نوم خو نه ضروري په دې نوم لرو منابع بشري رومال صاحب مدیر دی منابع بشری است
پالیسي هغه نه دی خو دې برخه کې مشکلات شته که نه خاص نه دی او دغه ټول ادارې چې دي ګوره تر کتابتونه پورې دا باید مسلکي کسان وي ښه منابع بشري مدیر باید مسلکي کس وي په دې وپوهېږي فرضاً زه خپله په دغه استخدام پروسه باندې ډېر نه پوهېږم که نه دغه کس باید کار کړی وي تجربه یې لرلې وي چې دا مستندسازي وکړي د منابع بشري نوم په یو بنسټ کې ډېر لګي ډېر مهم دی ډېر مهم ډېر او مهم بالکل organ. واقعیت دی ښه دې باندې مخکې بحث وکړو یو خو د ټولو کارمندانو لایحه وظایف دا موږ لرو صحیح دی کتاب په شکل مو چاپ کړي دي بل تشکیلاتي چارج مهم دی پالیسي مهمه ده دا هم لرو موږ او تطبیق د پالیسۍ صحیح شو چې څومره تطبیق شوې ده ښه د استادانو فعالیت دی مخکې مې یادونه کړه چې ارزیابي خودي ده د ډپارټمنټ په وسیله ارزیابي ده د پوهنځي د رئیس په وسیله باندې استاد ارزیابي کېږي صحیح شو دې ټولې فورمې هم په ویبسایټ کې شته هم موږ پوهنتون کې شته چې دغه یې ښودلي دي دغه هفتې ښودلي دي فرضاً ارزیابي خودي اتمې هفتې نه شروع کېږي 18مې پورې صحیح شو بیا ډپارټمنټ ارزیابي شروع کېږي او بیا دغه شروع کېږي ښه دا بیا تحلیلیږي صحیح شو تحلیلیږي او موږ هر سمستر کې تحلیله او میزان یې راوځي او گزارش وزارت سره شریکېږي ښه ټول کارمندان چې دي د خپل مستقیم امیر په وسیله باید څه شي ارزیابي شي فرضاً موږ د رئیس د پوهنتون د خوا ارزیابي کېږو صحیح شو پوهنځي رئیسان موږ ارزیابي کوو پوهنځي رئیسان خپل امرین ارزیابي کوي دغه راز معاونین اداري خپل لاس لاندې کم کارمندان چې دي هغه ټول ارزیابي کوي او راپور باید ولري ښه انکشاف مسلکي دی چې پی ډي سي مرکز ته وایي مخکې مې یادونه وکړه د شتون مهم دی د دپاره یو کس باید موجود وي امیر موجود وي مدیر موجود وي دفتر وي فزیکي منابع وي مستندسازي وي دغه ورکشاپ زه وړاندې کوم دا اصل پی ډي سي فعالیت دی صحیح ده پی ډي سي بیا داسې نه کوي مثلا چې ټول ورکشاپونه پی ډي سي امیر وړاندې کوي پی ډي سي امیر د هرې موضوع اړوند مسلکي استاد ګوري پوهنتون کې هغه نه غوښتنه کوي چې په دغه ورځ مضمون پلان دی تاسو د ورکشاپ ته وړاندې کوي فرضاً اقتصادي موضوعاتو کې اقتصاد پوهنځي نه استفاده کوي ټکنالوژي کې د نورو استفاده کوي دغسې وشي ازادي اکاډمیک باید موږ ولرو موږ دوه شیان لرو یو ازادي اکاډمیک ته یو انصاف او عدالت ته د دې ترمنځ فرق څه شی دی انصاف او عدالت ازادي اکاډمیک سروری صاحب اگست اولی باید واضح شود که انصاف و عدالت یکی سیاست است. یو جدا است خب نام پالیسی هم هست انصاف و عدالت اول جداست. دوم که آزادی اکادمیک شاید مو بخش‌های تحقیق البته تحقیقی بالکل و به اصطلاح یک پژوهش علمی که از نظر اکادمیک یک استاد بخواد او را من حیث دستاورد تالیفات داشته باشه یا مقاله بنویسه در او دست آزاد باید داشته باشه و هیچ کسی به اصطلاح حق مداخله در امورات فکری نداشته باشه. بالکل به نظر من هر دوی از هم عدالت و انصاف هم آزادی اکادمیک شاید حتی در نهادهای تحصیلی دولتی وجود نداشته باشه. دولتی وجود نداشته باشه؟ نهادهای تحصیلی عملی نیست. بله عملی نیست. مثلا شما اگر برین در پانتون کابل در مورد دموکراسی یک تحقیق کنید مثلا مثال به نظر شما با وزارت تحصیلات عالی اجازه میده؟ نه نمیده. خب زه یو مثال درکوم ښه ازادي اکاډمیک فرضاً لکه تاسو څنګه ویلو دغه تحقیقاتو برخه کې هغه اکاډمیک فعالیتونه چې دي فرضاً په شورای علمي کې یو استاد باید دا جرأت ولري چې یو منفي خبره یې وکړي صحیح شو پوهنتون په اړه شکایت لري غږ یې واورېدل شي یا فرضاً د یعنې زه د هلمند راغلی ملته مواد علمي یم صحیح شو یعنې ما ته دا حق راکول شوی دی ازادي اکاډمیک موږ په هلمند کې یو پوهنتون ارزیابي کېدو موږ یو بدخشان استاد هلته د پوهنځي رئیس کړی و تعلیم تربیه پوهنځي رئیس بیا یې هغې ته وویل پوښتنه دې وکړه چې دا پالیسي څومره تطبیق شوې ده هغې ویل نور تشریح نه درکوم زه یې ښه مثال یم زه د بدخشان راغلی یم په هلمند کې د پوهنځي رئیس یم زه ته څومره تطبیق شوې ده بیا هیات ډېرې نمرې پرې یو انصاف او عدالت د انصاف او عدالت دا معنی چې معلول او روغ انسان صحیح شو یو ډول خدمات باندې وړاندې کړو جنډر مراعات صحیح ده نر او ښځه تور او سپین دغه شیان باید موږ توپیر ونه کړو فرق ونه کړو قوم مذهب ژبه سم صحیح دغه انصاف او عدالت دی ښه دې پالیسۍ شتون مهم دی دا پالیسي موږ لرو صحیح ده چې دا تقریبا علمي وانیت پورې مربوط ده او د هغه تطبیق موارد باید ولرو خلاص ښه شکایت او رسیدګي ده چې د دې لپاره باید موږ
صندوق ته شکایت ولرو لکه مخکې چې مو یادونه وکړه او شکایتو د رسیدو میکانیزم باید ولرو چې شکایت یو څوک څنګه وکړي کومې لارې وکړي درخواستي څنګه ولیکي پوهاوی مهم دی صحیح محصلین باید په دې باندې آګاه وي پوه وي استادان آګاه وي فرضاً په تېر کې ځینې استادان وو چې یو شکایت به یې لرو د واټساپ د لارې به یې ډېر په تنده لهجه شکایت شریک نو ورته ما ویل چې واټساپ د لارې نه طرزالعمل د لارې شریک صحیح چې رسمي بڼه ولري ښه د نظم ډسپلین او شکایتو د اورېدو کمیټه دا باید ولرو سمې شکایت ولرو او ټول هغه موارد چې کمیټه لري دا هم باید ولري یو شواهد بس هم دومره اته نه لس یو 4 دانه روی سشنبه ان شاء الله ښه څوک پوښتنه لري مهرباني او خدای دې وکړي چې ان شاء الله لږ یو څه مو زده کړي صحیح دا د دې تشریحي بڼه هم موږ شریکو په ګروپونو کې او سلایډونه هم شریکو او عملاً کار مهم دی صحیح ده چې موږ عملاً دوسیې را شروع کړو د خیره کار را شروع کړو په ځانګړي ډول امیر صاحبان په دې کې دوی ډېر ښکیل دي ښوونځي رئیسان په قدر رهنمایي کوي صحیح ده صحیح او است افغانستان شمول است ما پرون ویل چې امریکا 100 کاله کې د تضمین کیفیت کې بعضی از موارد تکرار است مثلا یک موضوعی که در معیار دوم او شده باز در معیار ششم ما پرون ویل چې جمهوریت په وروستیو کې دا 9 معیارونه راکته شي دا یو بل کې مدغم شي وزي کریکولم دویم کې دی مثلا په پنځم کې صحیح ده نو به نه پیغام دغه نو شو ونه منل شو څه دغه 12 میلیون بوده استادان مخکې 12 وو اسپیکر کوم به یو ورس کړ او معیارهای اصلی باز 54 تا معیار فرعی داشت نه سالوخ فرعی ده یو ورس اصلي دي نه سالوخ فرعی دي څوک څه ویل نه غواړي ډیره مننه شاء الله